د کونړ ولایت اسداباد سیمې ته راورسېدو. کورنۍ کې اته کسان یو دا یوه ټرالۍ ده 1.5 روپۍ خو باندې خو ګزار څه شی درته یاد دي چې موږ سره یې شریک کړي؟ الحمدلله اوسه پورې خو راته هېڅ شی هم نه دي زده اوه درته هېڅ شی نه دي. لالي اوس راپسې ژاړه د تورو غرونو پناه کېږم درنه زما. واه چک چک ورته وکړه. معیوب یې فکر کومه که نه؟ 50 روپۍ دا نه دا 1 روپۍ 3 دانې چې دی دا 3 دانې. سولې پیغام راډیو ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د کونړ ولایت د اسداباد چوک څخه ومنئ. د سولې پیغام راډیو پر بېلابېلو سیمو کې د ګزارشونو د جوړولو د لړۍ په برخه کې دا دی د کونړ ولایت اسداباد سیمې ته راورسېدو. دا د اسداباد چوک دی که نه؟ ما وې زه غلط نه شمه. دلته به له دکاندارانو سره هم خبرې کوو، له ښاریانو سره به هم خبرې کوو، له ځوانانو سره به هم خبرې کوو عابد صاحب، او داسې به بیا آرام آرام مخکې پسې ځو. د خیره ولې درنو لیدونکو ستړي مه شئ، زموږ له اړخه سلامونه ومنئ. چون نن د جمعې ورځ ده، دونه بروبار به نه وي، ځکه په ښارونو کې د افغانستان ښارونو کې د جمعې ورځ عمومي رخصت او بازارونه تړلي، خو بیا هم کوشش کوو چې د خلک را هغې دکاندارانو سره دکانونه خلاص دي، خو هغه بیروبار وایي نسبت نورو ورځو ته د جمعې په ورځ په دغه بازار کې کم وي. نو عابد صاحب داسې به کوو چې موږ به د دغې پاڼې له لارې لیدونکو ته په اسداباد کې په کونړ کې البته بېلابېل ګزارشونه هم جوړوو. دوی کولی شي په کمنټونو کې راته ولیکي چې په کونړ کې نورو کومو سیمو ته لاړ شو، هلته ستاسې لپاره ویډیو ګزارشونه جوړ کړو، خپرونې او مرکې وکړو. نو داسې به آرام آرام ځو. د خیره دا ورور سره خبرې وکړه. سلامونه ځوانه. سلام. څه نومېږي ګرانه؟ نوم مې اقبال دی. اقبال جانه څه کاروبار کوې؟ همداسې ګرځم، چکر ته راوتی یم. چکر ته راغلی د جمعې په ورځ؟ ولې پارک ته نه ځئ؟ پارک ته ځو، بس ښکته کېږو. اوس پارک چیرې دی؟ دلته کې لاندې دی. موږ به یو ځای در سره بوځه که سمه ده ولې. څه نومېږي پارک دلته؟ دلته بس نوم یې راته ته میلمه راغلی که ولې؟ کوم ځای نه؟ سرکاڼو نه راغلی. او دلته څومره پارکونه موجود دي؟ دلته خو همدغه یو پارک. کونړ کې ټول کونړ کې یو پارک دی؟ دلته به د اسداباد کې همدلته یو دی. هغه څه نومېږي؟ هغه هم د کونړ پارک نوم یې څه دی؟ کرا دی. او هلته به کوشش کوو چې د لیدونکو لپاره یو گزارش ولرو. تا سره ګډي ده؟ څه کاروبار کوي؟ ګډي چلوي؟ و زه ټرالۍ چلوم. څه نومېږي؟ نوم مې مخمرا ګل دی، تخلص مې توحیدیار دی. توحیدیار. زده کړې دي نه دي کړي تر اوسه؟ زده کړې مې کړي دي. څوم ټولګي پورې؟ 12 نه فارغ یم. آفرین آفرین، ډېر ښه. بل کاروبار خو نه لرې؟ نه بل کاروبار خو اوس په نن لپاره نشته. او کوم ځای نه فارغ یې؟ زه د شیګل ولسوالۍ ما بابالجهاد لیسې نه 1909 کال کې فارغه شوی یم. او د ورځې په جریان کې څو روپۍ پې ګټې په ګډي باندې؟ بس چې ورځ برابر 1.5 پورې کېږي. ګزاره پې کېږي؟ نو ګزاره خو پې نه کېږي، خو ځکه چې په کورنۍ کې اته کسان یو دا یوه ټرالۍ ده 1.5 روپۍ خو باندې خو ګزاره نه کېږي. دا ستا همت دی چې قرار په کور نه یې ناست او دا دی راوته یې ګډي چلوي، د خپل کور لپاره حلاله نفقه پې پیدا کوي. واده به دې کړی وي؟ واده مې بس د واده ارمان ختلی دی. د خیره اولادونه لري؟ څو؟ 4 زامن لرم. زمن دي ټول؟ بس روغ رمټ او نیک صالح درته لوی کې کور دی ودان. دوستانو داسې به آرام آرام مخکې پسې ځو. عابد صاحب نو تا ته ښې شېبې غواړم د اوس لپاره. راځئ ملګرو، داسې به آرام آرام مخکې پسې ځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو، همدا شېبه د کونړ په اسداباد چوک کې قرار لرو. زه غواړم چې دلته له ځوانانو سره خبرې وکړم، له ښاریانو سره خبرې وکړم، له بېلابېلو ځوانانو سره خبرې وکړم. ځوانان مې تر شا ډېر ولاړ دي دلته. غواړم چې څو کسانو سره خبرې وکړم. ځوانه سلام. جوړ په خیر. صحت ښه دی؟ څه نومېږي؟ احمدالله. احمدالله د کومې سیمې اوسېدونکی؟ د ننګرهار ولایت. ننګرهار نه راغلی؟ اوسېدونکی و. دلته څه کوې کونړ کې؟ محصل یې؟ څه شی لولئ؟ تعلیم تربیه کیمیا سمه. ډېر ښه ډېر ښه. څنګه دي درسونه دي ښه روان دي؟ الحمدلله درسونه ډېر ښه روان دي. درسونه شروع شوي دي اوس؟ او الحمدلله شروع شوي دي. لیلیې کې اوسېږي که اتاق دي؟ اتاق مې نیولی دی. اتاق چیرې دی؟ اتاق ظهیر پلازي سره دی. څنګه دي دلته کونړ کې د اتاقونو کرایې؟ کرایې دا 2.5 پورې اخلي. فی نفر؟ فی نفر نه، د عمومي اتاق سره څو دي؟ 15 نفر دي. 15 نفر یو اتاق کې. ډېره مننه. څه شی به راسره شریک کړي چې محصل هم یې
شعر درته یادېږي ټپه درته یادېږي ترنم درته یادېږي شعر او ټپو نه پوهېږو هېڅ نه پوهېږې علاقه نه لرې نه علاقه نه لرم بیا نو څه شي سره د مینه ده والله چې سره مونږ نه نشته دا خپل څانګې بیخي بې مینې یې داسې به نه وي ګوره ښه زه به نورو کسانو سره وغږېږم ښې شېبې ځوانه ته څه نومېږې ته را مخکې شه لږ ښه دا لاړو په هر صورت دلته به له نورو کسانو سره هم خبرې کوو ورسره غږېږو به مشره سلامونه صحت دې ښه دی بخیر معیوب یې فکر کوم که نه نوم دې څه دی نوم مې محب الله دی وروره محب الله دلته کارټونه خرڅوي که دلته کارډونه خرڅوم وروره کارټونه خرڅوي د موبایلونو دپاره د موبایلونو دپاره څومره وخت کېږي دا خرڅوي دا مې شپږ کاله وشو وروره چې همدا کارډونه خرڅوم یوازې همدغه او یوازې همدا څومره د فامیل غړي لري نو فامیل غړي مې ټول د کور غړي اووه کسان یو بس دې باندې حلاله نفقه کور ته پیدا کېږي نو بس هغه ګزاره پې کېږي خو د سوال نه بې خلاص یو بس خپل ډېره ښه ده ډېره ښه ده بس نو خپل همت دې له لاسه نه دی ورکړی که نه راوته یې په دغه سخته ورځ کې هم ځان دپاره د خپل فامیل دپاره حلاله نفقه پیدا کړي او همدغسې کوو وروره بس کور دې ودان زموږ لیدونکو ته به څه پیغام ولري اورېدونکو ته به څه پیغام نو د ټول اورېدونکو ته دغه پیغام لرم وروره چې دا ټول کمرونه چې هغه مایبینه کورو چې خپل محنت دې وکړي وروره ډېر ښه کور دې ودان ښې شېبې نو دوستانو مخکې به ځو د نورو کسانو سره هم خبرې اترې کوو زه چې ګورم لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه عابد صاحب نن دغه ښار لږ خالي غوندې دی که نه او جمعې په ورځ باندې لکه زمونږ د خوست ښار چې دی هغه هم خالي نو ډېرې ښایسته ښایسته کلچې بسکټ هم پیدا شول د سره به خبرې یوازې وکړو که د نه چایو کمای دی لکه چې مشره سلام وعلیکم سلام جوړ په خیر صحت ښه دی بخیر یې قلاري ده الحمدلله دا څه شی خرڅوي بسکټ دي کلچې دي که نه او بسکټ او کلچې او دا له کوم ځای نه راوړې دا جلال آباد خپله یې راوړې که بل څوک یې درته راوړي خپل راوړم څنګه دی کاروبار یې ښه دی خرڅېږي ښه ده الحمدلله کونړ څنګه حساب دی دلته مشهورې کارخانې به وي حتمن او څه رقم بسکټ جوړوي خپله د کونړ ولایت بسکټ کم دي کونړ کې بسکټ نشته د کارخانې نشته دا جلال آباد کې ټول جلال آباد نه ټول جلال آباد دا بسکټ چې دی مخامخ دا د جلال آباد دی او دا د جلال آباد بل پیپر بسکټ چې دی مخکې دا ټول جلال آباد کې جوړ ها کمره کې لږ ورته وښایه نو دا په څو دي په کیلو خرڅېږي که دا په کیلو خرڅ ما وی که دانګي خرڅېږي دانګي خو به نه خرڅېږي دانګي هم خرڅوو یو دانه په څو دی چې زه اوس راواخلم که د هغې دا 50 روپۍ دانه او دا 1 روپۍ 3 دانې چې دی دا 3 دانې 50 روپۍ 3 دانې 15 روپۍ او زموږ لپاره به بیا په څو وي 3 دانې تاسو لپاره په داسې دي کور دې ودان ډېره مننه خوشحاله اوسئ عابد صاحب دلته تکړه تکړه ځوانان ولاړ دي ښکلي ښکلي ځوانان ولاړ دي غواړو چې چا نه شعر واورو چا نه بیت ټپه واورو سلام وعلیکم سلام څه نومېږې پرویز او ته څه نومېږې ګرانه عبدالله عبدالله د کونړ یې کونړ ولایت د کومې سیمې اوسېدونکی یې همدې مرکز یو او ته زم د مرکز اوسېدونکی تاسو څه شی یادېږي بیتونه ټپې دا بیتونه او ټپې خو نه دي یاد ترنم دې هم نه دی زه څه شی دې زده دي بس نور دغه ویزه خو دا بیتونه ترنم هېر شوي دي او درسونه خو وایې دواړه که نه درسونه او ته زه په خپله هم وایم څه شی وایې شریعت په ښوونځي کې یم شریعت ښوونځي کې کور مو ودان خوشحاله اوسئ دوستانو مخکې ځو د خیره آرام آرام به پسې ځو او زه غواړم دلته په کونړ کې په بېلابېلو ساحو کې ستاسې لپاره بېلابېل ګزارشونه ولرم موږ چې راغلي یو دلته د همدې په خاطر راغلي یو چې په کونړ کې پر بېلابېلو سیمو کې ستاسې لپاره که چېرته مو د مایانو والا پیدا کړو که نه تازه هغه دی مخامخ شته نو کېدای شي چې مایانو والا سره څوک چې مای پرو شي که نه مایان خرڅوي دا مې ډېر ښه شی پیدا کړی دا ښه شی دی بالکل مایانو والا سره سلامونه سلامونه مشره ته صبر وکړه چې زه لږ در نږدې شم دا څه شی دی څنګه چاټ دی څه نومېږې دې ته چاټ وایي ته څه نومېږې عبدالواحد عبدالواحد دا په څو دی یو کاب دا یو کاب 10 روپۍ 20 روپۍ ورکوي ښه ډېر ښه ډېر ښه څنګه کوو عابد صاحب تیار یا وخت یو نه اوس خو موږ ډوډۍ د همدا اوس وخوړله که نه څنګه دی کاروبار یې ښه دی د ورځې په جریان کې سودا پې کېږي شکر الحمدلله خپل قسمت پاتې کېږي
یوازې همدلته ودرېږي که نه نورو ساحو ته هم ځې بس کله کله دلته ودرېږو ترافیک هم نه پرېږدي کله بس شاته ودرېږو کله مخکې نن خو بیخي داسې د چوک په منځ کې ولاړې خو ترافیک نشته ځکه خوشحاله یي د جمعې په ورځ نه وي او جمعې په ورځ نه وي او د ورځې په جریان کې به څومره کسان درته راځي یاره راځي دغه 50-60 کسان سلو پورې راځي دا خو بیا نو ښه دی ګزاره پې کېږي الحمدلله په دې ساعت ښه خوشحاله یم کور دې ودان څه به ولرې داسې څه شی درته یاد دي چې موږ سره یې شریک کړي یاره الحمدلله اوسه پورې خو راته هېڅ شی هم نه دي زده اوه دلته هېڅ شی نه دی یادېږي محلې کې موږ داسې هېڅ دی ښه درس یې نه دی ویلی نه نه درس هم نه دی ویلی مننه ښې شېبې دلته بیخي ډېر ځوانان ولاړ دي چاته که بیتونه ټپې شعرونه یادېږي ترنمونه نو کولی شي چې را سره شریکې کړي دغه مزې سره خو لږ احتیاط راته وکړئ ماشومانو او آفرین ته را سره همکاري کوه داسې مایانو والا سره به خبرې وکړو مایان دی ابې دوستانو د مایانو والا سره به خبرې وکړو چې د کوم ځای دی او د کوم ځای نه دا مایان راوړي السلام علیکم ستړی نه شي جوړ تکړه صحت یې ښه دی په خیر یې ژوندی اوسې دا مایان تازه دي زما په خیال تازه دي ولې دا خو یو دا کارتاني مایان دی یو تازه د سین نه راوړل کېږي دا کاټري دي دا پاکستان دی د پاکستان نه راوړي خپله کونړ مایان نه لري نه نه هغسې کم کم دي چې ډېر نه او د مایان خو هم ډولونه لري د څو ډوله مایان تاسو سره یاره موږ سره درې څلور قسمه ناستې چې ډېر نه نومونه یې ته واخله که دې کې ګراس چینای روګانې بس قسم قسم یې چې ډېر موږ ډېر دلته نه راوړو او په دې کې کوم هغه دی ښی کوم دی دې کې ښه مین ګراس چې دی هغه ګراس چې دی تاسو سره ګراس شته نه اوس دغه نه هغسې دی یو جمع کې موږ راوړو اوس ګران دی دې وخت کې ډېر دغه نه کوي د دې کیلو په څو ورکوئ د دې 200 هم شته یو ځل اتیا 2.5 قسم قسم ښه 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 چې ریټ ډېر دی خپله ما زما په خیال ما داسې انګېرله چې ګواکې کونړ او جلال آباد په خپل مایان لري نشته دلته زه د فارمو نشته او د سین مایان یو کم کم چې ډېر نه همداسې خاص خاص ټول راوړي هغسې 2 کیلو 3 کیلو چې ډېر خلک نیسي همغسې ډېر نه ډېره مننه ژوندی اوسئ نو عابد صاحب دوستانو تاسو ته د مایانو په اړه ډېر ښه معلومات وړاندې کړل ته هم لکه چې غوږ نیولی و وا دې اورېدل څه نومېږي سعیدالله مینوال مینوال دي تخلص دی د څه شي ډېر مینوال یې د کرکټ شوق او د خوښې لوبغاړی دی څوک دی راشد ارمان رشید خان دی که نه ارمان تخلص یې اوس لرې کړی او بیټینګ کې دې څوک ډېر خوښېږي نجیب الله زادران څه شی به را سره شریک کړي یو ټپیزه ده مهرباني شریکه یې که شین ماښام او د سیند غاړه او څه لیوني وو موږ دواړه زندګي ښه خو بس لاړه او لاليه اوس را پسې جاړه د تورو غرونو پناه کېږم درنه زما واه واه چک چک ورته وکئ ډېر عالي ډېر زبردست کور دې ودان درسونه وایي څوم ټولګي کې اتم ټولګي کې اتم ټولګي کې ښه ډېر ښه کومه لیسه کې نرنګ ښه مننه کور دې ودان دوستانو دلته یو کس سره غږېږم بیا به زموږ دغه لنډ ویډیو گزارش هم پای ته ورسېږي دا د چا دی دغه سلام ځوانه سلام څنګه یې جوړې دا څه شی دی زه خو پکې کرت ګورم ګاره موږ ورته وایو ټرانګې ورته وایو بس دا کوپره کرت کاجو پسته دا د کوم ځای یې څه نومېږي زابل کریم الله زابل نه دلته کاروبار پسې راغلی اوسېږي ورته کورونه مو دي که نه خپله یوازې راغلی دلته گزاره کېږي پې ولې زابل کې نه خرڅوي زابل کې دا نه خرڅېږي دا د هغو ځای راوړو زابل نه یې راوړې دلته یې خرڅوي ښه نو کوم شی ډېر خرڅېږي بس کوپره ډېر خرڅېږي کوپره ډېره خرڅېږي ته به لیدونکو او اورېدونکو ته څه ووایې څه شی به ورسره شریک کړي څه نشته در سره بیې ټوکه ټپه کور دې ودان ښې شېبې دوستانو کونړ ته راغلي یو او په کونړ اسداباد چاو کې موږ یو ملګری غزل له سره شریکوي را دې شي چې فرید ته ووایي چې راشي فرید جانه سلامونه جوړ تازه په مزه صحت ښه دی بخیر یې جوړ خو د کوم ځای د کونړ چپه داره لرې ده که نږدې ده نو د دې نه یو 2 ساعته مزل شته د مرکز نه ورته یعنې دانګام په طرف ده نه دا بله ځای نه ده ولسوالي ده کونړ 15 ولسوالۍ لري که 14 15 اوس 15 ډېر ښه تا نه به څه شی واورو سکرین شاټ دې راکړه چې راړولی ته او خپل یو څو بیتونه مې دي هماغه به درته ووایم مهرباني ده خو به ډېره مزه وکړي وایي ژوند کې څو یاران ساتم ډېر یې په کمال ساتم
او چېرته یې خفه نه کړي خیال مې د ریبار ساتم ډېر علي دومره ښکلی ښکلو ته مې یار ساتم او هر څه مې بایللي خو ستا د لاس رومال ساتم ډېر ښه ډېر او زه محفل ته نه راځم خیال د بابا جان ساتم ډېر علي او یا بارانه څه کوي تا نه خو مې حال ساتم ډېر زبردست او اخري بند دی چې زه د فرید نوم باندې ژوند ساتم سنگار ساتم ډېر علي چک ورته وکئ چک وکئ ډېر زبردست ښې شېبې او کور ودان دوستانو د فرید په همدغه غزل سره زموږ دغه ویډیو ګزارش په همدغه ځای پای ته رسیږي کوشش کوو چې د کونړ پر بېلابېلو ساحو کې پر بېلابېلو منظرو کې ستاسې لپاره بېلابېل په زړه پورې ګزارشونه ویډیوګانې ولرو تاسې کولی شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې کومو سیمو ته ولاړ شو او هلته ستاسې لپاره بېلابېلې برنامې جوړې کړو د اوس لپاره ما ساجاد شاه او زما د کمرې ملګري قدرت حقیقت ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ